تو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نصیر خیریه بنسټ ټیم نن الحمدلله د میدان شهر په مرکز کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په دارالایتام کې موجود ده. نصیر خیریه بنسټ همیشه هڅه کړې ده چې بهرنۍ خیریه بنسټونه چې دي هغه راجذب کړي، هغوی سره رابطې وکړي تر څو راسي دلته په افغانستان کې په خلکو باندې خپل مرستې وویشي. نو الحمدلله د دې مرستو په لړ کې نن موږ میدان شهر کې یو او دلته د دارالایتام 125 یتیمان دي او ورسره یو 15 نور یتیمان هم راغونډ کړي چې جمله 150 د یتیمانو کورنۍ کېږي. دې ورته موږ د خپلو مرستو په هغه کې 15 لیټره غوړي چې په دې کې 2 کیلو لوبیا، 2 کیلو دال، 2 کیلو د ناسک دال دي، بوره ده، چای ده، 25 کیلو وړه دي، 10 کیلو وریځې دي. دا ورته راوړي دي. انشاءالله تعالی د دوی په دې یخ ژمي کې به په دې خوراک باندې د دوی تر ډېره حده یا څه حده پورې ګزاره وشي. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر فخر کوو چې موږ د خپل ولس خدمت کوو او موږ ته الله تعالی دې توفیق راکړی چې موږ بهرنۍ خیریه بنسټونه راجذب کړو. له همدغه نه دغه ډلې نه یو څو ورځې مخکې موږ تقریبا په ننګرهار کې، په غزني کې، په لوګر کې، په مختلفو سیمو کې همدغسې خوراکي موادو او د ژمي د ګرم لباس، د کمپلو، د بخاریو توزیهګانې لرلې او نن هم انشاءالله تعالی دا توزیه چې ختمه شي یو ماسپښین په 2 یا 3 بجې باندې دلته لږ وړاندې په یو بل کلي کې تقریبا 90 کورنیو ته موږ بخارۍ، کمپلې او جورابې، جمپرونه، خولۍ، بوټونه د ټولو کورنیو لپاره چې هر یو 15 جوړه هر څه پکې دي دا هم راوړي دي. انشاءالله تعالی هغه به هم بیا